بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د نن په سبق کې دا طریقه درته ښیم چې په سوني وګاس پرو 8 کې موږ ریکارډینګ څنګه وکړو او بیا دا ریکارډینګ موږ څنګه سیو کړو په کمپیوټر کې. دا طریقه نن درته ښیم. ورځم سوني وګاس را خلاصوم. سوني وګاس چې مې را خلاص کړي که ستاسو پام و د انسټال څخه وروسته پر دا طریقه پاته سوی و، بیا لاس نه دی په وهل سوی. اصلا کې سوني وګاس چې په اکثریت کې استعمالیږي دا د ویډیو دپاره استعمالیږي، خو د اډیو دپاره هم کار ځینې اخیستل کېږي. خو موږ دا زیات شیان د دې څخه کاټوو، لکه دا ویډیو دا شیان موږ جن کاټوو. دا چې م کاټ کو دغه یو شی به پرېږدو، دا شی مه کاټوو. اوس دا طریقه په دې کې ښیو چې موږ په دې کې ریکارډینګ څنګه وکړو او ریکارډینګ بیا څنګه سیو کړو. دلته به راسې پر دې ځای باندې به په موس کې راسته بټن ووهئ. راسته داسې دلته لیکل دي انزرټ اډیو ټریک، دلته لیکل دي انزرټ ویډیو ټریک. دغه اول دانه موږ وهو، دا لاندې والا نه، دا اول وهو، ځکه موږ په دې کې ویډیو ریکارډینګ نه کوو، اډیو کوو. دا مې ووهئ. دا چې مې ووهئ دا ځای رالی. په دې کې اوس دغه بټن وهل کېږي. دا چې دې ووهل دا ځای به راسي. دا ځای چې رالی په دې کې به اوس ته دا ځای معلوم کې چې زه خپل ریکارډینګ په کوم ځای کې ایږدم په کمپیوټر کې، هغه ځای به ته معلوم کې. دا براوزر لیکلی دی، دا بټن به ووایه. دا چې دی ووایي دا ځای رالی. اوس ته خپل ریکارډینګ چې تا خپل اواز ټایپ کړی دی دا ته اوس چیرې ښول غواړې، په دې کې ایږدې، په دې کې ایږدې. چې ستا په کمپیوټر کې تا څو ډیسکه جوړ کړي وي، لوکل ډیسکونه، په هغه کې ته په کمې وکېږدې دا خپل ریکارډینګ. اوس زه خپله دا رااخم، په دې کې ایږدم، دا وهم. دلته به د ښکاره درته کښېږدم چې بیا ورکېږي نه. دغه باندې م ووایي اوکې بټن یې وواله، اوکې بټن یې ووال. اوس موږ د ریکارډینګ ځای معلوم شو چې موږ په کوم ځای کې ریکارډینګ ایږدو، دا یو. او اوس ریکارډ شروع کوو. دلته به راسو دا ځای ته، دا بټن چې دی ووال ریکارډ باره شروع سو. اوس ما سره کمپیوټر ته میک لګېدلی نه دی چې زما ریکارډ روان سي یا زما اواز هلته ښکاره سي، خو دلته ریکارډ دا دی روان دی، خو میک لګېدلی نه دی. صرف د میک وجه ده چې میک ورته ولګېږي، ریکارډ به بره ښکاره هم سي چې دا دی ریکارډ روان دی. نو دا دی ریکارډ چې اوس روان دی، ته بیرته دا ریکارډ چې د هر څومره وکئ، نعت دې ووایي، تقریر دې وکئ، اذان دې وکئ، یو بل تلاوت دې وکئ، په دا رقم طرز باندې ریکارډ روان دی، هغه ستا اواز ټایپېږي. اوس په دې کې به راسې چې اوس ریکارډ دروې، دا بټن به ووایې، دا مې وواله. اوس دا ځای درته رالی. اکثره ملګري په دې کې خطا وځي، دا ووهي یا دا ووهي یا دا ووهي. نو په دې دوه کې، نو په دې بټنو کې کومه بټن باید موږ ووهو؟ که یې څوک غواړي چې زه دا خپل ریکارډ زما خوښ دی خراب یې نه کړم، دا بټن به ووهي. که څوک وایي یا دا ریکارډ بیرته د سره کوم خرابوم یې، بیا به دا بټن ووهي. اوس موږ خوښ دی دا ریکارډ، دا ډن بټن مې وواله. دا بټن چې مې وواله، اوس دا ځای کې ریکارډ دا دی پروت دی. اوس دا ریکارډ موږ غواړو چې دا ریکارډ سیو. د سیو طریقه یې څنګه ده؟ خو دا ریکارډ موږ کړی دی، اوس موږ ریکارډ سیو کوو. دلته به راسې فایل ته، په دا کونج کې دا فایل لیکلی دی، دا به راخلاص کړي. په دې کې ګوره یو سیو لیکلی دی، یو سیو ایز لیکلی دی، رینډر ایز لیکلی دی. په سیو کې چې تا کم ریکارډ کړی دی پر هغه باندې بیرته سیو کوې، خو موږ MP3 سیو کوو. دلته به دا رینډر ته راسې، رینډر ایز به ووایې، دا چې دی ووایي دا ځای راځي. اوس دا ریکارډینګ موږ پر کوم ځای باندې ایږدو؟ اوس دا ریکارډینګ زه MP3 کوم، دا ځای به راخلاص کې. په دې کې ګوره دلته دا د MP3 لیکلی ده، دا MP3 اډیو، پر دا باندې به ووایې، دا به MP3 سي. چې MP3 سو، اوس دلته خپل نوم ورکړه چې په کوم نامه یې ته سیو کوې. زه دا هم دا ورکوم چې SH
شیرانی ما دا ورکي دلته به د کمپیوټر پر مخ درته کښېږدم او دلته به اوس سیو بټن باندې ووم دا ریکارډینګ چې دی دا اوس سیو سو ریکارډینګ اوس سیو سو دا کلوز بټن به ووم راسه اوس خپل ریکارډینګ وګوره چې سیو سوی دی که نه دا دی ریکارډینګ سیو سوی په نن سبق کې صرف مې دا درته وښول چې زه په سوني وګاس کې ریکارډینګ څنګه وکم او هغه ریکارډینګ بیرته سیو څنګه کم بس دغه طریقه د پراتلونکو سبقانو کې به نور څوکه د ټریکو یا د پلګینانو د راپورته کېدو یا د پلګینانو د استعمالولو دا طریقې به انشاءالله وخت په وخت باندې درته ښیم الله مې خوشحال او قدرمن لره السلام علیکم ورحمة الله